داسې قوم چې غرونه به یې پرېتول او پکې به یې کورونه جوړول. یو داسې قوم چې ځان به یې د دنیا تر ټولو زورره قوم ګڼل، چې شارونه به یې د غټو غټو کاړونو دننه آبادو. او بیا یو ورځ یو داسې چیغه پورته شوه چې ټوله علاقه په یوه لحظه قبرستان شوه. دا قصه د حضرت صالح علیه السلام او د قوم سمود د عبرتناک انجام ده. قوم سمود د عربو په مشهور سیمه حجر کې اوسېدو. دا خلک په جسمی طور ډیر طاقتور وو، بدنونه یې مضبوط وو، لاسونو کې زور وو او زړونه یې له غروره ډک وو. دا خلک په عامو کورونو کې نه اوسېدل. دوی به غرونه ته راشل او دننه به یې ښایسته محلونه جوړول. د غټو غټو کاړونو دننه به یې کورونه جوړ کړي وو او ویل به یې له موږ نه زیات محفوظ څوک کیدی شي، له موږ نه زیات زورره څوک کیدی شي. خو دی د خپل طاقت په نشه کې الله هیر کړی وو. بوتانو ته به یې سجده کوله او ویل به یې چې همدا زموږ خدایان دي. الله تعالی پرې رحم وکړو او د دوی له منځه یو قص نبی وټاکه. د هغه نوم و حضرت صالح علیه السلام. حضرت صالح علیه السلام یو نرم دل انسان و، رختینی او امانتدار و. قوم به مخکې هم هوښیار سړی ګڼل، خو کله چې د الله پیغام وورلو نو هغه قوم یې دښمن شو. حضرت صالح علیه السلام وفرمایل: ای زما قومه، صرف د الله عبادت کوئ، له هغه نه بل معبود نشته. همغه تاسو په دې ځمکه آباد کړي، همغه تاسو ته طاقت درکړی دی، همغه تاسو ته دا غرونه درکړي دي. خو قوم به یې مسخره کوله. وی ویل: ای صالحه، ته غواړئ چې مونږ د خپلو پلرونو خدایان پریږو؟ ته غواړئ چې مونږ خپل دین بدل کړو؟ قوم غوښتنه وکړه چې که ته رښتیا د الله نبی یې نو زمونږ لپاره یوه نښه راواړه. حضرت صالح علیه السلام د الله نه دعا وغوښته. د الله په حکم یوه د غر ګټه وچادله او له هغې نه ژوندۍ اوښه راوتله. دا عامه اوښه نه وه، دا د الله خاصه نښه وه، لویه او ښایسته اوښه چې د ټولو مخې ته ښکاره شوه. قوم حیران شو. ځینې خلک وبېرېدل، خو مغرور خلکو بیا هم ونه منله. حضرت صالح علیه السلام وفرمایل: دا د الله نښه ده، دې ته نقصان مه رسوئ. دا ستاسو لپاره آزمایش دی. دا پرېږدئ چې د الله په ځمکه وڅریږي. دې ته تکلیف مه ورکوئ، ګنې په تاسو به د الله عذاب راشي. اوښه به په علاقه کې آزاده ګرځېده. یوه ورځ به یې د چنې اوبه شکلې او بله ورځ به خلکو اوبه شکلې. خو سرکشه خلکو دا نښه ونه منله. وی ویل: دا اوښه مونږ تنګوي، دا زمونږ په آزادۍ کې خنډ دی. د قوم سردارانو سازش وکړو او یو بدبخته قص یې تیار کړو چې نوم یې قدار بن سالف. هغه توره راواخیسته او د الله نښه اوښه یې وورزله. بیا یې وخندل او حضرت صالح علیه السلام ته یې وی ویل: راوله اوس خپل عذاب چې وینو ستا رب څه کوي. د حضرت صالح علیه السلام زړه مات شو، سترګونو نه یې اوښکې راوتلې. وی فرمایل: او اوس 3 ورځې په خپلو کورونو کې پاتې شئ، د دې وروسته به د الله عذاب راشي. په لومړي ورځ د دوی مخونه زیړ شول، په دویمه ورځ یې مخونه سره شول، په درېیمه ورځ یې مخونه تور شول. خلک وویریدل، په کورونو کې پټ شول، خو بیا یې هم توبه ونه کړه. په 4م ورځ سحر ځمکه ولرزېده، آسمان وغومبهال، هوا چیغې وهالې. یو ډیر ویرونکي آواز پورته شو، داسې آواز چې زړونه یې وچاول. او بیا یوه زلزله راغله، ځمکه وخوځېده، محلونه نړېدول، غرونه ماتې شول او ټول قوم په یوه لحظه هلاک شو. هر انسان په خپل کور کې مړ پروت و. قرآن پاک فرمایي: بیا یوه زورره چیغه راغله او هغوی په خپلو کورونو کې مړې پرېوتل. حضرت صالح علیه السلام د خپل قوم د لاشونو ترمنځ ولاړ و، له سترګونو نه یې اوښکې بهېدلې. وی فرمایل: ای زما قومه، ما تاسو ته د الله پیغام رسولی و، ما تاسو ته رښتینی نصیحت کړی و، خو تاسو حق دروغ وګاڼل. دا قصه مونږ ته دا ښایي
چې طاقت، دولت او غرور د الله عذاب نه څوک نشي بچ کولی. کوم قوم چې د الله نبیان دروغ ګڼي او حق خبره رد کوي نو انجام به هم د سمود په شان وي. الله دې مونږ له غروره وساتي. الله دې مونږ ته د حق منلو توفیق راکړي. الله دې مونږ په خپلو نیکو بندگانو کې شامل کړي. آمین.